زه ولې نن داسې یو عایداتي سرچینه نه لرم لکه امریکا یې چې لري. که را په امریکا کې ناسته له فیسبوک نه، له یوټیوب نه، له ټویټر نه، له انسټاګرام نه زما او ستا له جب نه پیسې وړي. دلته بیا فرض عین چیرته ده؟ راځه همدغسې یو اپلیکیشن ته هم جوړ کړه که نه چې د ټولې نړۍ پیسې تا ته راشي. دلته فرض عین د علم زه باید د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو دپاره نفقه پیدا کړم، دوی ته روزي پیدا کړم. 21مه صدۍ ده، امریکا د فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر په توسط باندې زما له جیبه زما حلالې پیسې باسي. ولې زه دا نشم کولی چې د یهودانو له جب نه پیسې راوباسم د افغانستان اکاونټ ته جمع کړم؟ زه په بیل او په کولنګ باندې د ورځې 100 روپۍ افغانۍ نشم پیدا کولی. هغه په یو ایپ باندې له ټولې نړۍ نه خپل اکاونټ ته پیسې جمع کوي. نن چې امریکا په نړۍ باندې د تاخت و تاس کوي، بدماشي کوي، خو دغسې شیونه یې جوړ کړي دي. ولې موږ دې ته نه پرېږدی چې دغسې د افغانستان د خدمت دپاره د دې خلکو دپاره په کور ناست موږ د عایداتو د پیسو دپاره د دې ګټې دپاره ورته زمینه برابره کړو؟ د دې په خاطر چې د افغانانو سرمایه، افغانان غني شي، هر کال لاړ شي حج ته، هر کال لاړ شي عمرې ته، ښه مدارس جوړ کړي، ښه مکاتب جوړ کړي. اوس هم زه چې د کلي په جومات باندې په جومات کې په مځکه سجده کوم، تندی مې په خاورو ککړ وي. ولې هلته مور قالینونه لکه په سعودي او په بیت الله شریف کې چې هوار دي دلته نشته. اوس هم ورشه په کلیو په جوماتو کې په اوړي کې والله په بالله ما لیدلې په جوماتونو کې خره ګرځي. دلته خو بیا فرض درته نه معلومیږي. دلته راځئ د دې شیونو نه تیر شئ. راځئ قسم مې د په خدای وي هغه څوک چې د دینی تعلیم او د عصري تعلیمو خلاف د هغه د افغانستان دښمن ده. دینی او عصري تعلیمو ته دغسې ضرورت لرو لکه څنګه چې دا نوره نړۍ ورته لري. مبین جان له مکتب نه مدرسه جوړه کړه، دینی مضامین پکې واچو. 12م کې د بخاري او د ترمذي درس په هلکانو باندې ووایه. فکري مذهبي هم جوړ که، عصري هم جوړ که. ورسه په ترکیه کې مکاتب جوړ شوي دي د امام په نامه باندې. له هغه مکتب نه چې 10مه فارغېږي هغه سړی هم امامت کولی شي، هم د بخاري او د ترمذي درس ورکولی شي، او هم په ټکنالوژۍ کې تر ټولو مخکې دي. په ټوله ترکیه کې د امام د لیسې شاګردان اول نمره پوهنتونونو ته فارغېږي. دغسې یو نصاب جوړ که چې سبا د پوهنتون استاد هم په ساینس، هم په ټکنالوژي، هم په بخاري او په ترمذي او د قرآن په ترجمه باندې پوه شي، او هلکانو ته لکچر ورکړي، په اسلامي مفکوره یې درته وروزي. ولې دې ته ګوره خلک له افغانستان نه ځي، په برطانیه، په امریکا او په استرالیا، په هند او په پاکستان کې تعلیم کوي. سبا د همغوی مفکوره راوړي دلته په افغانستان کې په تا باندې تطبیقوي. بیا وایي دلته سیکولر راغی، دلته دیموکرات راغی. زمینه د دې مه برابروه چې افغان دې ته مجبوره شي هغه په امریکایي یونیورسټۍ کې تعلیم وکړي. هلته سیکولر فکر تا ته راوړي. له مسکو نه کمونستان څنګه راغلل؟ خو دغلته له مکاتبو نه اول نمره خلک ټول هغه څوک چې د افغانستان په رابطه باندې بهترینه مفکوره درلودله روسانو جوړ کړه، په کرملن کې درس پې باندې ویله، 10 کاله پسې په تا باندې مسلط کړل چې ټول خلک وژل. جان صاحب تشکر بسیار از بزرگواران منتظر هستم. یو خبر دغه کومه د مبین جان ته جنرال صاحب ته کوم یاره مخدمه چو کوم پوسې نر سړی پوسې رښتیا د درد ملت د سره خدای دې په عمر برکت کړه ځوانه.